دا د کابل ولایت د شکردرې ولسوالۍ د شاه و عروس بند دی چې د کابل مرکز نه په 22 کیلومترۍ کې پروت دی او تېر جمهوریت کې ډېر زیات کریډټ باندې بند باندې اخیستل شوی دی، خو هغومره چې پخوانیو چارواکو به ویل 1.2 میګاواټه برېښنا یې تولید کړې، خو هغومره ګټه یې زما په فکر نه ده رسولې لکه څومره مصارف چې پېښ شوي. دغه مصارف که دغه بند که د پنجشیر په اوبو جوړ شوی و هغه ډېرې زیاتې اوبه دي، دلته هغومره اوبه نه دي، یا د کونړ په سیند جوړ شوی و یا د نورو داسې اوبو باندې جوړ شوی و چې روانې اوبه وي او دغسې بند پرې جوړ شوی و، نو یو خو به یې ځمکه ډېره زیاته خړوبه کړې وه او بل به یې خلکو ته زراعت ته ډېره زیاته فایده کړې وه، خو بیا هم ښه بند و، ښه ځای و، موږ ترې خوند واخیستو. چکر نه تاسو هم ورشئ ویې ګورئ.